صفونو د تصفیې کمیسیون مشر مفتي لطیف الله حکیمي صاحب څخه هیله کیږي چې غونډې ته هر اړخیزه وینا ترسره کړي. قدرمن مفتي لطیف الله حکیمي صاحب. الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا دفع الله الناس بعدهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة أو كما قال. علماء الكرام إسلامي إمارات المسؤولين دل رغوني غزمي محترم المسؤولين ووالي صاحبان والمجاهدين. ده موضوع وضاحت بشكل قصير څومره چې لازم و ملګرو لپاره برخې خبرې وکړي. فکر کوم اکثره به تکراري وي. کېدای شي ځینې نوي ټکي په مخه درشي. دوه ټکي مهم دي چې هغه دواړه د دغه کمیسیون دنده او وظیفه ګڼل کېږي. تصفیه صفوف او د اسلامي امارت د درې ګونو ارګانونو چې نظامي او قوي ارګانونه دي، ملي دفاع وزارت، کورنۍ چارو او همدارنګه استخباراتو، د دې ادارو ترمنځ همغږي. دا دواړه د دغه کمیسیون له دندو څخه دي. یوه خبره بله ده، هغه بیا له مطبوعاتو څخه وروسته مطبوعاتي نه ده، وروسته بیا له ملګرو سره شیر کوم. بیا که ما لیدله راته یادوئ، په پای کې بیا یوه خبره لرو، هغه غیر مطبوعاتي ده. دا ټکي موږ غواړو چې ولس ته ووځي او ولس ته موږ سره په دې ټولو رازونو باندې خبر شي چې تصفیه صفوف څه شی ده، څوک یې کوي، د څه دپاره یې کوي او همغږي شي. موږ بېلابېلو ځایونو ته سفرونه وکړو، غزنی، میدان وردګ، بامیان او د ګوردې ولایتونه. د مشر مولوي صاحب په مشوره باندې زموږ د کمیسیون په اډانه کې جلا زون جوړ چې مرکز به یې غزنی وي. تصفیه صفوف